چیروک شي رانه کله د خپل سورې په تیاره کې چیروک شي رانه کله د خپل سورې په تیاره کې ستا خال راته ځلیږي لکه ستورې په تیاره کې او زمونږ د ژوند تصویر د سینما د پردې مخ ته رڼا کې لیدې نشي دا به ګورې په تیاره کې. سلامونه نیکي له احترامات ګلالو ملګرو، زه یم ستاسو ورور حسین تنها هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ ملګرو. نن ډېر زیات خوشحاله یم د ګران او خوږ بشر صاحب جان اندلیب صاحب څخه راغلی به او محمد ظاهر صاحب را سره هم دی، حضرت علی ګران دی را سره. غواړم چې د اندلیب صاحب نه ستاسو دپاره خوندور شعرونه ریکارډ کړم. اندلیب صاحب د ټول نه وړاندې ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې په دومره بسو پیاتو کې هم موږ له ټایم راکړو. السلام علیکم، ډیره مننه د حسین تنها د چینل د ټي وي کتونکو او د ظاهر رور ډیره مننه کوم چې د دوه درې ځله ما سره دغه رابطه کې و چې موږ درځو او را سره بل ملګری ناست دی حضرت علي، ډیره مننه کوم او تنها صاحب ستاسو ډیره مننه کوم. زه خو داسې عجز غوندې سړی یم او چې زموږ د جونګړې ته څوک راشي نو خوشحاله شم، هرکلی وم تاسو ته په پښتنه مینه او بیا راته هرکلی وم او مینهوالو ستاسو ډېره مننه کوم. تنها صاحب زه تابعدار یم، هرکله راشئ بیا هرکلی راته وم. سرجي ستاسو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دومره مصروفیاتو کې موږ له ټایم راکړو. سرجي تاسو ډېر څه ښایي موږ مسافرو ته په دغه سوشل میډیا باندې. غواړم چې د مسافرو سره خپلې خوږې خبرې هم شریکې کړئ او شعرونه ورسره شریک کړئ. خپل نور ستاسو ته د هر چا شعرونه ته یاد دي، ښه شاعري د ملګرو هم شریکه کړئ. امېږ تاسو ته دغه کومه د ښو شاعرانو ښه شاعري راته یادوي، دا مې خوښه یي او زه هم ښه شعر هغه دی چې تا ته چا ووایي او تا ته یاد شي نو دا ښه شعر دی. ښه شعر په خپله سړي ته اپیل کوي چې یاد شي. د ما یو کتاب داسې لیکلي وه په دوبۍ کې چې دلته زمونږ عمر تېرېږي په سکروټو باندې. دا غځای خبره کوو جي ظاهر صاحب، دلته زمونږ عمر تېرېږي په سکروټو باندې، د پاکستان خلک مزې کړي زمونږ مټو باندې او اندلیب وایي مرګ ته سل ځله بهتر دی ربه دا څه ژوندون دی چې تېرېږي په کیسټو باندې. کیسټ راغی او کیسټ لړ دقه خبره به چا به تپوس کو کیسټ نو راغلی وا جوړې د خیر خیر د دقه خبرې به وي. یو بل مال چې څه ګیله غوندې لیکلي وه چې پاتې یم نن سبا عزیز ولی کې، پاتې یم نن سبا عزیز ولی کې او ډېر زیات تنګ شوم خاوند ستا خدایۍ کې او خبر نه یم چې د کوم ګناه سزا ده. یو ذره نصیب مې نشته خوشحالۍ کې او څوک په یو کندوره زر درهمه ورکي، څوک به 100 روپۍ ګټي په مزدورۍ کې او پاک رب دې قانون ته دې حیران یم چې غټان وینم ډوب په عیاشۍ کې او په شرابو او نشو کې ګناه نشته، ما ته ټول ګناه ښکارېږي غریبۍ کې او پښتنو چېرته د علم کوشش وکوي. تاسو څه شی د موندلې ډریورۍ کې او ټول کامونه د دنیا په ترکۍ دي. پښتانه یو بل سره دي په سیالۍ کې او خوشحالۍ به دې نه وروستو کله راشي. شو د لوب عمر تیر مسافرۍ کې او اندلیب وایي قسم دی که نور څه وي هسې نوم باندې اوسېږم دوبۍ کې. نو بس دغسې مونږ هلته ژوند تېر کړی دی، هلته هم شاعري کړې ده او ډېر ژوند هم تېر کړی دی. ما یو غزل کې داسې ویلي دي که یو ډېر ګران دی نو بل مې ارمان دی، که یو ډېر ګران دی بل مې ارمان دی، ځان ګڼي ځمکه په ما اسمان دی، زه بوډا کېږم او هغه ځوان دی زور یې منمه، ښه پهلوان دی په ما مین دی او زما ځان دی، کشر د مور دی زمونږ جهان دی، مشرې بالکل زما په شان دی، چې راښکاره شم وی بابا جان دی، د اندلیب خپل نوم صاحب جان دی. وی ما یې د اوسن د لمبو په سوري خوب کړی دی، ملګرو ما ورپسې ځکه لیونتوب کړی دی او دې پسې مه ځئ که د مخ کاسه مې ډکه ښکاري، یارانو دا مې د احساس زخم پړسوب کړی دی او چې د کور او بې د ګور بل څه لیدلي نه دي، زمونږ د کلي جونو داسې پیغلتوب کړی دی او د ښار مینو شکر وباسئ پارسه شته یی، مونږ خو د لږو تندو غېږ کې مینتوب کړی دی او ستا د ښایست عمر به لږ نه و خو څه وکړمه فطرت د ګل د عمر ورکړه کې شومتوب کړی دی
او ما د هغې څنګلې نیسي د کوڅې مې شړې یاد کا په کومه چې تا ډېره موده خوب کړی دی نو سید داسې ټکي ویلي دي که نه لکه سید داسې خبرې کړي دي که نه چې هغه وایي چې موږ ډوډۍ وجاړو او که وستایو ډوډۍ مخونه دې مصري ته وګوره هغه داسې خبرې کړي دي که نه ډېرې زبردست نو زما خو هغه نظم او غزل مې وله دواړه خوښ دي ډېر ښکلي لیکلي دي سید زموږ ملګری دی